پر طالبانو د اروپایي ټولنې تازه بندیز او د پاکستان ناهیلي دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ښځو نجونو زده کړې د دوی اساسي حق دی او په دې برخه کې لګېدلو محدودیتونو ناهیلي کړي دي. بلاول بوټو زرداري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویلي چې د افغانستان ښځې او نجونې هر ډول زده کړو ته د لاسرسي حق لري. ښاغلي زرداري د نجونو د زده کړو ځنډېدل خواشینونکي بللي او له اوسنیو واکمنانو یې غوښتي چې د ټولو زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د اسلامي امارت لخوا افغان ښځو ته د زده کړې د اجازې ورکول د افغانستان له ټولنې سره مرسته بللي او زده کړې د هرې ښځینه اساسي حق بللی دی. بلخوا اروپایي ټولنې پر دوه طالب وزیرانو بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنې د مارچ د 8 په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندام احمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیله مزرالي ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. اغلي مزرالي وایي زموږ پیغام څرګند دی، طالبان باید بشري حقوقو او د ټولو افغان وګړو اساسي ازادۍ ته درناوی وکړي. موږ به تر خپله وسه ستاسو د افغان میرمنو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونو لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونه تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې دغه اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمني کنګل کیږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.